سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ د اسلامي همکارۍ سرمشریزه کې د محمد اشرف غني او عمران خان لیدنه سعودي له عربي هیوادونو غوښتي چې د ایران په وړاندې ټینګ دریځ غوره کړي د دغه هیواد پاچا سلیمان په مکه کې د اسلامي همکارۍ ټولنې په بیړنۍ غونډې ته د وینا پر مهال په خپلو ټکو د سیمو د هیوادو چارو کې د ایران لاسوهنه وغندله خو ویل چې هیواد مخامختیا نه غواړي د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه تورونه رد کړي او سعودي د دغه هیواد خلاف اقداماتو کې له امریکا او اسرائیلو سره په ملګرتابه تورن کړی دی د مکې سرمشریزه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د اسلامي او عربي هیوادونو له نورو مشرانو سره ګډون لري د دغه غونډې په څنډه کې افغان او پاکستان مشرانو لنډه کتنه هم درلوده سرچینې وایي محمد اشرف غني او عمران خان پر خپل منځي مسایلو خبرې کړې دي د ارګ لوري خپاره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي ښاغلي غني او ښاغلي عمران خان د خپل منځي اړیکو سولې سوداګرۍ او له ترهګرۍ سره مبارزې پر موضوعاتو خبرې کړې او دواړو لوري منلې چې پاکستان د ولسمشر غني نږدې سفر کې به پر دې موضوعاتو تفصیلي بحث وشي خبرپاڼه زیاتوي ښاغلي غني په دغه لیدنه کې هند ته د پاکستان له فضایي حدودو د الوتنو ممنوعیت موضوع هم یاده کړه چې ښاغلي عمران خان د حلولو لپاره توجه او ژمنه کړې له دې مخکې د افغانستان ولسمشرۍ مڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي وو ولسمشر محمد اشرف غني د عمرې مراسمو له ادا کولو وروسته په مکه المکرمه کې د اسلامي همکاریو سازمان په 14مه غونډه کې ګډون کوي